بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دوستانو، وطنوالو، ورونو خويندو، د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ، د موږ دغه د سولې د ذهنیت په سلسله کې د اړتیاو او وړتیاو څلوېښتم پروګرام ته ښه راغلاست وایم او خپل سلامونه وړاندې کوم. او د ما سره دلته محترم لودین صاحب هم حاضر دی. او محترم لودین صاحب، تا ته هم ډېر سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه هم خپل سلامونه د دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په نیکو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسي. ډیره مننه. دوستای محترم، هموطنای عزیز، به این پروگرام 40 سلسله ذهنیت سازی در افغانستان و در کمیونیتی های دیاسپورای افغان شما را خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این پروگرام را در شبکه‌های اجتماعی خود شریک بسازین. ډیره مننه درانه صاحب. دغه پروګرام چې تاسو هیله وښوده چې په خپلو اجتماعي شبکو کې یا هغه رسنۍ چې دوی ورته دسترسی لري نشر یې کړي. زه به هم دا اوس کوشش وکړم چې د خپل فیسبوک له لارې نه نشر ته وسپارم. ډیره مننه. محترم دوستانو، دغه پروګرام د څلوېښتم پروګرام ده، د ځاني ودې په سلسله کې ده، اتم پروګرام ده. او موږ نن د چاپیریال په باره کې تاسو سره غږیږو. دغه پروګرام موږ د هغه لپاره اختصاص کړی. تېره هفته هم موږ په عین پروګرام باندې وغږېدو او نن چې لودین صاحب هم د ده له برداشت نه به هم استفاده وکړو. هغه تکرار احسن دې ته وایي. نو هغه پروګرام به له سره شروع کړو. لودین صاحب، د تا په اجازه به هغه سلایډونه شریک کړو. مهرباني. زموږ دغه کلیدي سلاید له دې نه اکثره پروګرامونه شروع کوو چون د چاپیریال په باره کې غږیږو. موږ ویلې چې په هره ټولنه کې ټولنه او د ټولنې غړي د ودې په سفر کې له څو مرحلو نه تیریږي. شروع یې د محتاجي له دورې نه، د محتاجي په ساحه کې موږ شروع کوو او بعد له هغه نه بیا په اساس د دې چې موږ د ځان لپاره مقصد او هدف تعینوو او هغه خنډونه چې په لار کې موجود دي د ودې په یوه نه ګذار کوو. موږ کولی شو د خودکفایي دورې ته لاړ شو او بعد له هغه نه د نورو خنډونو نه چې تیر شو د فلاح او سلام دورې ته لاړ شو. نو له دغه سلاید نه به موږ پروګرام شروع کړو. درانه صاحب، دا کلیدي سلاید ته یاد کړ. دغه ساحه چې تقریبا په یو عنوان باندې مشخصه شوې د ساحې محتاجي یا ساحې دورې محتاجي، چې موږ زیاتره هلته په فردي او یا ټولنیز توګه باندې دې باندې تمرکز درلود. خو دغه ساحه په خلا کې نه ده بلکې په یو چاپیریال کې ده، یا یو چاپیریال ده چې بالاخره دغسې وضعیت پکې ښودل کیږي. نو له دې کبله هغه دوستان او مینوال چې دې پروګرام سره دي، د دغه کلیدي سلاید په خصوصیت باندې دا معنا چې دغه ساحه چې موږ په دې محتاجي په نوم یاده کړې، دا اصلا د ټولنیزو چاپیریال یا اجتماعي چاپیریال یا د په اصطلاح عدالت او انصاف په چاپیریال یا د نهادونو د چاپیریال یا د انسانانو د فزیکي او د حیاتي محیط د تعاملاتو په نتیجه کې یو چاپیریال راځي. له دې کبله دغه نننۍ موضوع ډیره مهمه موضوع ده چې په یوه ساحه کې چې موږ دغه موضوع ترې راویستلې ده چې ساحه یا دوره د محتاجي دا په یو څه رقم چاپیریال کې را مجسمه کیږي یا متشکله کیږي. دلته هم یو فضا ده، همدلته هم یو تعداد فکتورونه او عناصر دي چې داسې یو
آه، حالت رامنځته کوي. نورالدین صاحب د می هر سه ساحه اگر بگویم ساحه محتاجی، ساحه عادی و خودکفایی و ساحه فلاح و سلام، هر کدام از او محیط در و یک محیط وجود داره. چیزی که مهم است که در ساحه محتاجی ما زیر نفوذ محیط می باشیم. در ساحه خودکفایی تا اندازه ما سر محیط کنترل داشته می باشیم و در ساحه فلاح و سلام کنترل ما سر محیط زیادتر میشه. یعنی در ساحه فلاح و سلام محیط در خدمت ما می باشه. در ساحه خودکفایی تا اندازه ما در خدمت محیط و تا اندازه محیط در خدمت ماست. در ساحه محتاجی ما در خدمت محیط هستیم. دیگه میخوایم که ادبی رښتیا دي تاسو د خبرې په تایید باندې چې څومره موږ محیط خپل وپېژنو، ځکه چې د کنټرول یا مدیریت موضوع هغه وخت راځي یا ګټه اخیستل یا هغه فرصتونه چې په محیط کې دي له هغه نه په ښه توګه فایده اخیستل یا له فرصتونو سره یو ځای کېدل، هغه ضعیفې نقطې څنګه په قوت باندې بدلې شي. اکثر هغه دوستان چې د پلان ګذاري په ساحه کې کار کوي دغه خپل دغه ساحه د جهت چې پورته د عالی فلاح په لوري باندې دا یو نوع پلان ګذاري هم ښیي په یو شکل باندې ضمني توګه باندې چې موږ تیرو بحثونو کې دا خبره کوله. نو څومره چې موږ خپل چاپیریال په سمه توګه وپېژنو او مناسبات منظم و تنظیم کړو، نو په همغه اندازه به موږ له فرصتونو نه ګټه واخلو، له خودکفایي په لوري باندې به حرکت وکړو. هر هغه شیان چې زموږ او تاسو په چاپیریال کې تخریشي دي یا د زیان سبب کېږي، څومره چې هغه ته توجه وکړو، هغه ترمیم کړو او هغه شی چې معنی دی رشد ته لکه ژبه، مقصد، نظام، انضباط دا منظم کړو، نو موږ او تاسو به له دې ساحې نه ځو. یعنې دغه د چاپیریال فکتورونه یا عناصر چې دي له هغه نه به ښه توګه باندې ګټه پورته شي. له دې کبله د نن موضوع د موږ او تاسو ډېره منسجمه او منظمه او متمرکزه په چاپیریال ده. مهرباني. نو دغه بل سلاید ته که لاړ شو، دغه هم یو کلیدي سلاید ده. په دې کې دغه سلاید موږ څو وارې خبرې پرې کړې او هغه دا ده چې دغه د موږ محیط، تربیه او روزنه، تعلیم او تربیه، تجربه د کار د موږ باورونه او عقیده او د موږ ذهن تشکیلوي، په هغه باندې تاثیر کوي. د موږ ذهن او باورونه د موږ په فکر او پندار باندې تاثیر کوي او د موږ فکر او پندار د موږ په احساساتو، عاطفه او په هیجاناتو باندې تاثیر کوي او هغه د موږ اعمال او رفتار کنټرولوي او د اعمال او رفتار په نتیجه او یو حاصل چې موږ ته راځي هغه بیرته په یوه تجربه باندې تبدیلیږي او دغه د موږ د واقعیت حلقه یا زنځیر چې موږ اوس ورته یو، دغه هم یو ډېر مهم شی ده. او چون دغه تربیه او روزنه او د کار تجربه هم په یو چاپیریال کې واقع کیږي، نو چاپیریال ډېر مهم رول لري په دې کې. واقعا محیط زندگی اصلا زندگی ما را شکل میدهد و توانی که در فاکتورهای شامل در محیط زندگی وجود دارد، بعضی از توانهای است که به شکل نامرئی بالای زندگی ما و طرز زندگی ما، طرز ذهنیت و فکر و پندار ما تاثیرات خود دارد. یک مثال بسیار ساده را اگر بیاریم، اگر ما در یک محیط نو قرار بگیریم، اتومات وجود ما خصوصیت زیر داره که فاکتورهایی که در اونجا وجود داره سبب توجه ما یا سبب از این میشه که ما در اونجا به شکل عام احساس خوشی میکنیم یا احساس دلتنگی میکنیم در هر محیطی که داخل میشه. اگر محیط انسانی باشه، محیط طبیعی باشه یا فضای باز باشه یا فضای بسته باشه،
در وقتی که در اونجا در اون محیط داخل میشیم، در اون محیط فاکتورهای وجود داره که به شکل مستقیم و غیر مستقیم بالای ما اثر میکنه. اثرش است که ما موجودی حساس هستیم، یعنی انسان ها موجوداتی است که از محیط خود متاثر میشه یا محیط درک میکنه و یا همچنان میتونه بالای محیط خود اثر خود داشته باشه، یعنی عکس العمل نشان بده و یا به او تعامل میکنه. بنابراین شما از تعلیم و تربیه و تجربه های زندگی یاد کردین که در محیط در بیرون در حال به شکل منظم و سیستماتیک وجود داره و یا به شکل غیر منظمش به شکل طبیعی وجود داره. هر دوی از این بالای باورها و عقیده های ما، نمونه ها و نقشه هایی که در زندگی ما یا در ذهن ما نقشه میشه تاثیرات خود داره. اگر مثلا محیط تعلیم و تربیه مکتب و مسجد و یک دفتر و یا نهاد کاری است، محیط طبیعی هم از خود تو عوامل خود داره که بالای افکار ما تاثیرات خود داره. بنابراین بسیار ما امروز محیطی را که شما یادآوری کردین، فعالیت هایی که ما انجام میتیم نتیجه فعالیت های کارهای ما هم بالای خود می محیط علاوه میشه. در بله. جوامعی که انسان ها زندگی میکنن نتیجه کاری از یا محیط زندگی از وار میسازه، یعنی محیط زندگی ما در نتیجه عملکردهای ما شکل میگیره. مهربانی. هم مخبلار سنو دغه چون موضوع د چاپیریال ده په یو پخواني پروګرام کې موږ په دې باندې خبرې کړې وې چې یو نفر په نوم د تامس لنرد هغه دغه محیط موږ څلوروي ساعته موږ په هغه کې ژوند کوو او بیخي موږ یې محیط کړي یو د موږ په احاطه کړي یو لاره خوانه دا په نوې سو باندې تقسیم کړی ده او دغه نوې سي خدي چې یو تکرار وکړو چې زموږ حافظه هم تازه سي او دوستان چې غوږ نیولی او یا وروسته ګوري یوه حافظه هم ورسره تازه سي. نو دغسې یو هندسي شکل مو جوړ کړی چې په دغه مرکز د دغه محیط کې خپله یو انسان یو شخص زه یا ته یا لیدونکو نه کوم بل نفر دا په وسط کې دلته واقع ده او هغه اول محیط چې د ده په شاوخوا کې ده ذهني محیط ده. بل څه دی ترې خبرېږي هغه بدني محیط ده، نفسي محیط، طبیعي محیط، فیزیکي محیط، د اړیکو محیط، معنوي محیط، مالی محیط او شبکی محیط په دغه نوې سو باندې تقسیم شوی ده. او نن د موږ لودین صاحب د موږ نن پروګرام فقط په دوه محیطو باندې په دوه چاپیریالو باندې غږیږو، دا دوه برخو یوې ذهني محیط ده او یوې هم بدني محیط ده. که وخت هم پیدا که بدني محیط به هم خلاص کړو. او واقعا دغه یعنی هر انسان په دغه سي چاپیریال کې ژوند کوي، دغه سي ماحول ورسره ده او په هر ساحه کې که د محتاجي په ساحه کې هغه ذهني محیط د هغه سره تطابق کوي، بدني محیط هم دغه محیطونه یو د بل سره اړیکې لري چې په کومه ساحه کې ده. که د خودکفایي ساحه کې تغییرات پکې راځي، په ذهن کې هم تغییرات راځي، په بدن کې هم راځي، په نورو شیانو کې هم راځي، نور محیطونه هم تغییر کړي. د فلاح او سلام دوره کې هم دغسې محیط تغییر کړي. او نو د شخص یا که چیرې موږ او تاسو ځانونه یا هر شخص ځان په داسې یو مرکز کې د دې دپاره چې قابل د تشریح سي یا قابل د دې چې بحث وشي دا شکل په دې رقم باندې در حال چې په طبیعي لحاظ باندې داسې نه ده لکه چې موږ او تاسو دلته د دې دپاره چې په مشخصه توګه تاثیرات یا یو بل باندې اثر تشریح سي یا توضیح سي، دا په دې یو شکل باندې ترسیم شوی ده. نو هغه کې خو درې ابعاد دي، په طبیعت کې درې ابعاد دي، نو دا ټول لارې خوانې موږ احاطه کړي یو او دا یو د بل سره مربوط دي. دا هر یو
برخه د دې محیط یو په بل باندې تاثیر کوي لکه یو شبکه دسه ده. یو خو هغه داسې موږ او تاسو ځان یا شخص په فزیکي لحاظ باندې په یو موقعیت کې ځای لرو، بل هم که چیرې دننه د موږ او تاسې د خپل وجود محیط ته داخل سو، چې مثلا ذهني محیط ته د موږ ذهني محیط سره له دې چې په یو مشخص ځای کې ده، اما فضا یې ډېره وسیع ده، ډېر لرې لرې کې په عین حال کې چې په یو ساکن ځای کې یا په یو ځای کې مشخص لري، اما په ذهني لحاظ باندې کېدای شي چې ډېر لرې لرې ځای کې مشغول وي. یعنې فضا د محیطي ډېره وسیع ده. یعنی اول دا تاسو یا موږ چې زه چې تاسو ته ګورم د تاسو د یو ځای سره سم ما په فکر کې هغه د باندې شاته د تاسو یو تصویر هم ده، یو فضا هم موجوده ده او ډیر شیان هلته ښودل کېږي فزیکلي. اما داسې کېدای شي چې یو دوه دقیقې چې زه چپ سم تا ته غوږ نیسم د ما په ذهن کې ډیر نورې خبرې هم کېدای شي راشي. یعنی فضا د محیط ډیره وسیع. یو مثال به درانه چې زه دلته راوړم د دې دپاره چې دا دوستان دې موضوع کې حتما خپله تجربه لري، خو زما تجربه دا ده چې یو مثال کې به چې موږ محیط مطالعه کوو د ایکالوژي موضوع یا د محیط موضوع به موږ یو مضمون لوسته څو سیمستره، نو که چیرې یوه شمعه په یو ځای کې ولګېږي یا ولګوو موږ او تاسو، د دې شمعې یو شمعدان یا هغه ځای چې په دې باندې شمعه لګېږي دا یو فزیکي ځای ده، هغه شعله یې هم ظاهرا په یو ساحه کې ده، اما هغه فضا چې ده دا ورسره بیا رڼا پکې تیتېږي یا رڼا یا شمع له دې نه متاثره کېږي دو طرفه، دا ډېره وسیع ده، یعنې پراخه لري هرې خواته. نو د دې دپاره د موږ او تاسو دا شخص یا ځان چې دا شاوخوا محیط کې چې تاسې مختلفې برخې لیکلي دي، دا ځان د مختلفو ساحو سره په یو نوع ذهني لحاظ او حتی په ځاني لحاظ ارتباط لري. رښتیا هم. نو لاړ به سو ذهني محیط ته. ذهني محیط تر ټولو مهم او اساسي چاپیریال او د موږ د باورونو اصلي عامل ده، لکه په هغه پخواني سلاید کې چې موږ ولیده چې د موږ باورونه د چاپیریال نه راځي، د تعلیم او تربیه چاپیریال، د تجربې چاپیریال، دغه نه چاپیریالونه چې دلته موږ مخکې په سلاید کې وو د دغو نه د موږ باورونه تشکیل کیږي. دا لاندې شیان د موږ په ذهني محیط باندې د موږ ذهني محیط جوړوي، په هغه باندې تاثیر کوي. زه غواړم مخکې لږ څه هغو ته لاړ شو. زه دغه د ما شاته عکسونه دي، زه به داسې تېر سم دې خواته به لاړ سم، دغه د لاندې عکس د ما شاته چې ګورې دلته چې د ما شاته دا د دارالامان قصر و. په هغه وخت کې عکس اخیستل شوی چې په افغانستان کې د جنگ ذهن مسلط و. دغه عکس هم چې دلته ورته ګورې دا هم له لرې نه اخیستل شوی ده، د جنگ ذهن چې مسلط و په ټولنه کې دغه نتیجه وه. بیا وروسته چې لږ زره سوله او امنیت راغی هغه قصر یې بیرته جوړ کړ، دا پاس عکس ښیي. نو دغسې ذهني محیط د موږ په ټولو نورو شیانو باندې تاثیر کوي. او رښتیا واقعا دغه تصویر چې خبرې کله کله یو جمله یا یو خبره داسې وایي تصویرونه خبرې کوي، نو هغه د لاندې تصویر هم د یو وضعیت یا د یو ذهني او عملي تقریبا چاپیریال او مناسباتو ټولنیزو مناسباتو یو وضعیت څرګندوي چې هلته تعاملات څنګه وو او ذهني محیط څه رقم وو، چاپیریال څه رقم او اثر د دې عمل کردنو هلته ښیي چې د لاندې څه شي حاصل ورکول. که چیرې ذهني محیطونه په تقابل او د تقابل سره د سوله ییز تعامل استعداد کمي او په جګړه ییز تقابل باندې واوړي، نتیجه او حاصل یې داسې یو شی ده. اما که چیرې محیط آرامه وي، ذهنونه وکولی شي چې
د همکارۍ او د د سولې او د امن په لوري باندې متحرک سي، معمولا تعمیري او سولیز کارونه یا خپل سمبولونه پرېږدي. نو شاته تصویر دي تاسو د یو خاصو مناسباتو تعاملاتو نښه او محصول. نو ذهني محیطونه رښتیا چې ډېر مهم دي. دا د موږ او تاسو دا ټول پروګرام هم د سولې او امن د ذهنیت د تعمیر دپاره لاره اچول سوی ده. او دغه پروګرام دغه سلسله د پروګرامونو د دې لپاره چې هغه نرم مهارتونه چې موږ پروسه کال په دې باندې خبرې وکړې د دوستانو سره دغه نه درسو پروګرامونو کې تشریح کړي دي، د دې لپاره چې اوس عملي لارې ورته پیدا کړو. اوس موږ غواړو چې د دوستان خپل هدف تعیني. دا په دغه غربي نړۍ کې نوی کال شروع شوی ده او د نوي کال لپاره خلک هدفونه تعیني. موږ غواړو چې د هغو د تعین لپاره دغه موضوعات مطرح کړو چې په څه رقم سره داسې هدف تعین کړي چې هغه ذهن داسې وده وکړي چې د دوی د نورو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره مفید واقع شي. نو تر یوې اندازې به په دې باندې وغږېږو چې دغه زموږ ذهن له کوم ځای نه پیدا کېږي. موږ وویلې چې چاپېریال په هغه باندې تاثیر کوي. بخښنه غواړم اما څه ډول چاپېریال؟ اول شی چې ډېر مهم رول لري هغه کورنۍ ده. د والدینو او د کورنۍ د لویانو او د افکار او طرز د لید ده. په څه رقم سره دوی دنیا ته ګوري، په څه رقم سره د دوی افکار دي، هغه د موږ په ذهن باندې تاثیر کوي. او تاسو د کورنۍ یادونه وکړه، ماشومان کله چې دنیا ته راځي د دوی غوږونه اول ډېر فعال وي چې هلته کوم اوازونه اوري او په خپل اواز حتی د اوازونو په منځ کې پیغامونه درکوي. پیغامونه دا معنا کېدای شي چې هغه ژبه یې زده نه وي، اما د مهربانۍ او د عطوفت او د مینې په حواسو سمبال راځي دنیا ته. نو کله چې ماشوم د مینې او عطوفت او مهربانۍ نه چې اکثرا میندې په دې استعداد کې ډېر لوړه سطح کې موقعیت لري، الله تعالی میندې ورته مقررې کړي دي. نو له دې کبله وروسته چې بیا سترګې خوځوي بیا هلته هغه تعاملات ګوري دی ماشومان چې هلته د میندو یا د فامیل ترمنځ تعاملات څه رقم سرته رسېږي. نو هماغلته ذهن کې نمونې ثبتېږي. زموږ نمونې او د ژوند نقشه په هغه ځای شروع کېږي. او نو بیا هماغه وخت کې ماشومان چې په یو کورنۍ کې رالویږي، تاسو د کلي او د جومات اصطلاح دلته راوړه، دا به زه واخلم ستاسو کې اجازه وي. نو د کلي مشران د جومات او د هغه څوک چې امامت کوي په مسجد کې مشرتوب کوي، هلته هغه افکار چې حرکت کوي دا لیدل، حتی افکار د ذهن په واسطه باندې اخیستل کېږي، یعنی مفاهیم درکېږي او هلته نمونې جای په جای کېږي، کړنې زده کېږي، خبرې زده کېږي، یو د بل سره تعاملات زده کېږي، ناسته ولاړه یو کلتور هلته جای په جای کېږي. هغه مهمې نمونې د زندګي هلته په شروع کې د ماشومانو په ذهن کې جای په جای کېږي. نو کله جومات، کورنۍ، ښوونځی دا ډېر مهم ځایونه دي چې د ماشوم د تربیت چې اکثرا د پیداګوژي یو مضمون ده چې د اطفالو یا د ماشومانو د تربیت فنون په هغه کې لوستل کېږي. اکثره معلمین، استادان، مشران که چیرې د اطفالو یا د ماشومانو د رشد او د نمو په هکله معلومات ولري، نو هغوی ډېر خدمت کولی شي خپلو ماشومانو ته، خپلو راتلونکو نسلونو ته، یعنې د یو ښه چاپېریال د رشد رامنځته کولی شي هلته. او که درست نه وي غلط ذهن کې تولیدېږي. نو که چیرې مثلا په کور کې لښته موجودي یا په جومات کې موږ په یاد ده چې په مکتبونو کې د موږ په وخت کې اوس وکړه ده چې هلته فزیکي تشدد په شاګردانو باندې له هغه نه کار اخیستل کېده او د موږ په دغه
د هغه تشدد نتیجه موږ ولیدله چې خلک ډیر قسی القلب راغلل، تقریبا ډیر ظلم سره مل عادتونه هلته رامنځته شول، او خصوصا دا ظالمانه یا تشدد علامې عادتونه هغه وخت رامنځته کیږي چې اختلاف رامنځته شي. نو اکثرا خلکو چې د زور ته مخه وکړه، جګړې ته مخه وکړه، دغه نور مهارتونه هلته پاتې شو چې مفاهمه ده یا مذاکره ده، منځګړیتوب ده، یا حد اقل په سوله ییزه توګه باندې غوږ نیول دي. دا ټول تقریبا بې له رشده پاتې شول، یعنې رشد یې ونه. اوسه پورې موږ ګورو چې په اکثره ځایو کې چې دغه موږ ځوانان سره یو ځای کېږي، خبرې سره کوي، یو نوع تشدد او ملامتۍ او د یو بل باندې د ډول ډول ناوړه ټاپې لګول موجود دي. رښتیا نو ښوونیز نهادونه دغه تدریس نصاب د تدریس نصاب ډېر رول لري چې کوم څه ډول موضوعاتو باندې درس ورکول کیږي. مثلا یو وخت اوازه وه چې دغه نصاب چې د جهاد په وخت کې مکتبو کې جوړ کړي وو، ټول د جهاد توپک او تور او دا شیان به عکسونه به یې کوچنیانو ته ورښودل چې دا دغسې کېږي او دا په دغه رقم سره. دا ټول د انسان په ذهن باندې تاثیر کوي، د ښوونکو افکار او د دوی طرز د لید تاثیر کوي. ما په زړه کېږي موږ په پکتیا کې چې ما مکتب ویلی، د جغرافیې معلم موږ ته وویله چې په کتاب کې داسې لیکلي چې دنیا ګرده ده او د لمر نه تاویږي، او که چېرته تفتیش راسي او د تاسې نه پوښتنه وکړي دغسې به جواب ورکوئ. اما دنیا ګرده نه ده او لمر له دنیا نه تاویږي. دا د طرز د دید و چې موږ ته درس راکوو. نو دغه شیان د موږ په ذهن باندې تاثیر کوي. څلورم د مدرسې او مسجد د تدریس نصاب او د علماو تفسیر او افکار هم د موږ په ذهن باندې تاثیر کوي. او د دې مثال موږ او تاسو ښه کتلی شو په دا اسلامي نړۍ کې چې په مختلفو ملکونو کې دا تقریبا اثر موجود ده چې مثلا شمالي افریقا کې اسلامي ملکونو کې یو رقم مناسبات دي، په مصر کې مثلا، منځني ختیځ کې، سعودي کې، په اماراتو کې، په ایران کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، مالیزیا او اندونیزیا کې دغه د تدریس نصاب او د علماو تفسیر او افکار. که یو شی ووایو چې د علماو تفسیر او افکار خو دا خو مهمه موضوع ده د وسعت د معلومات لپاره، اما د اختلاف سره تعامل، زه غواړم دې کې اشاره وکړم چې صحیح ده چې رای یا سترګې مغز د هر چا بیل ده، له یو مطلب نه چې هغه مطلب نه چې مفهوم اخلي یا هغه توضیح کوي، خو هغه عام اصل چې دغه تفاوتونو سره څنګه تعامل وشي، متاسفانه له تفاوتونو سره تعامل یعنی د دیدګاو د تفاوت سره تعامل، که چیرې موږ دغه ټکي ته توجه وکړو، دې سره متاسفانه هغه اصول او اسباب چې د دې سره تعامل وشي ډېر انکشاف نه ده ورکول شوی. یعنی په دې معنا چې حتی بعضې ډلې، بعضې نورې ډلې ډېرې په ناوړه توګه باندې تفسیر او تعبیروي او ټاپه پې لګوي، او دا د امت کې د لوی اختلاف سبب شوی ده چې دې ته متوجه شو نورالدین صاحب، که دې ته متوجه شو په اسلامي نړۍ کې 4 مکتبونه دي وپېژنه. یو د ازهر ذهن ده، څوک چې ازهر ته لاړ شي په یوه ذهن باندې پیدا کیږي. په نجد کې چې څوک سبق ویایي بل ذهن ورته پیدا کیږي. په قم کې چې سبق ویایي بل ذهن ورته پیدا کیږي. په دیوبند کې چې سبق ویایي بل ذهن، یعنی دغه دیوبندي افکار، ازهري افکار، نجدي افکار، قومي افکار، دا ټول د انسان په ذهن باندې تاثیر کوي. او تا ښه اشاره ورته وکړله چې متاسفانه دا په عوض د دې چې
هغه تنوع منځته راسي د اختلاف سبب سوي دي په اسلامي نړۍ کې. او د اختلاف سره د تعامل موضوع ته د ما غوښته سي اشاره وسي چې یعنې دا د جدایي د داسې خطوطو باندې جدا کېدل چې بیا یو بل ته د ډېر بېګانه په نظر باندې کتل کېږي، یا یو بل نه ډېر بېګانه او یو بل نه په تقابل، او یو حتی متاسفانه هغه کلمه زه نسم راوړی او زه نسم ویللی، خو موږ اورېدلې ده چې تکفیري غوندې اصطلاحات یا دغه سره د جګړې او دغه د قتلولو یا د وژلو تر حده پورې یعنې اجازه ورکړي، اجازه ورکړي. دا روا ده چې دا کار وشي. نو دا د تاسف ځای ده چې دغه اسلامي امت کې دغه د انتشار او د نفاق جرلی سړی چې ګوري دا د ذهنیتونو نه ستا اشاره ورته وکړه دغه ځایونه نه رامنځته سوي دي چې بیا په عمل کې بیا په داسې یو شکل باندې راوځي. بل عامل چې د موږ په ذهن باندې تاثیر کوي، کوڅه او بازار کې څه خبره کیږي، څه اوازې دي، خلک څه خبره کوي، څه وایي. په انګلیسي باندې conspiracy theories او دغه شیان دلته په کوڅه او بازار کې نشر کیږي، تاثیر کوي په موږ باندې. بل مطبوعات، د چاپ شویو کتابونو او اخبارونو محتویات په موږ باندې تاثیر کوي. اقلا په یو خلکو باندې چې سواد لري او کتابونه لوستلی سي او اخبارونه لوستلی سي، هغه محتویات هغه څومره خلکو تاثیر کوي. پرون ما په واتساپ کې یو نفر یو جعلي ویډیو نشر کړی و چې artificial intelligence ده، څه ورته وایي، مصنوعي ذکا باندې جوړ شوی، او لیکلي دي چې د یو نفر چې په مسلمانانو فلسطین باندې فلسطینیانو ډېر ظلم کړی ده، په هغې باندې لیکلي و چې دا د ذوالقعدن په وخت کې ده، ذاتي مري خلاص پاتې نه ده، خدای دې وکړي چې بس دوزخ ته پسې لاړ شي. حال دا چې دا خبر بیخي دروغ و، هماغه نفر ډېر په خوشحالي باندې دا په واتساپ کې اچولی و. خو دا رسنۍ او مطبوعات چې نن سبا ډېر د انسانانو د ذهن رابطه له دې سره مل سوې ده، یعنې تقریبا هر څوک له دې سره په یو شکل باندې تړل سوي دي. او ما یو احصایه وکتله، وامې اورېدلی چیرې چې د اوسنۍ زمانې ماشومان او تنکي ځوانان د خپل وخت څو فیصده دغه ځوانان تنکي ځوانان خپل وخت په څه شي تېروي. بیا هغه احصایه اخیستل سوې وه چې 80% دغه تنکي ځوانان او ماشومان چې د دوی ذهن کې همدغه نمونې جای په جای کېږي، ذهن نقشه جوړېږي، باورونه جوړېږي، افکار جوړېږي، هغه په لوبو او په ګیمونو باندې اخته دي. او هغه ګیمونه چې واقعیت نه لري زیاتره خیالي جوړ سوي دي او زیاتره جګړه ییز شکل لري، او په یو بل باندې د تسلط او د ضرر رسولو پروګرامونه دي، او داسې یو رقابتي مناسبات پکې جوړیږي. نو د راتلونکي نسلونو لپاره دا ورته پیشبیني سوې وه چې دا به له طبیعي محیط نه یا له خپل طبیعت نه د انسان د هغه اصلي وجود چې ده د هغه نه به بېګانه سي، بېګانه تجرید منځته راځي، یعنې جدا کېږي. په دې معنا چې انسان هغه اصلي خصوصیت چې ده دا د طبیعي محیط یا چاپېریال سره یو جزء د محیط دې سره رابطه لري. نو بله خبره مې دا وکړه چې که چیرې د رسنیو او مطبوعاتو ته اوس وګورو، په موږ ذهنا د موږ خلک څومره په دې کې مصروف دي، یعنې څه ورکوي که نه، یو څه خو د ذهنونو خوراک، ذهن داسې یو شی دی چې باید یو شی واخلي، یعنې خوراک لري لکه موږ چې خوراک لرو. د دې خوراک که سم شیان ورکول شي ممکن ښه ذهنونه را جوړ شي، که ناسم او دروغ شیان او فیک شیان ورکول شي، غولونکي شیان ورکول شي او جګړه ییز رقابتي شیان ورکول شي، د انسانانو ترمنځ د ناوړه مناسباتو وضعیت تشریح شي لکه داسې چې اوس موجود ده، نو دا ذهنونه اکثرا نارمل او طبیعي رشد نه کوي. رښتیا
ټولنه او د ټولنه کې هم ځینې افکار کلتور او ځینې اصولي شیان موجود دي چې د هغو نه خلک تخطي نشي کولی. هغه متل دی از شار بره از نرخ نبره، دغه نرخ د ټولنه کې څه نرخ ده دا هم زموږ په ذهن باندې تاثیر کوي. نو که چېرته دغه ټول شیان وګورې، آیا دغه شیان موږ باندې داسې تاثیر کوي چې موږ توانمند کوي او که د موږ د توانمندي په مخ کې خنډ پیدا کوي؟ نو موږ که چېرته خپل هدف تعینوو دغو شیانو ته باید متوجه واوسو. څه خل یو هدف تعین کړو چې دغه د موږ ذهن داسې وده وکړي چې د موږ د پرمختګ لپاره، د موږ د سوکالي لپاره، د موږ د ښېګڼې لپاره ګټور ثابت شي، په عوض د دې چې د هغه ممانعت وشي. نو دلته پوښتنه دراني صاحب دا ده چې دا د ذهني محیط د جوړېدو لپاره ولا موږ تاسو ټول تر څوم چې ژوند ده موږ خپل ذهن سره زندگی کوو او په ذهن کې د موږ تاسو افکار را ټوکېږي له تجربو نه یا له حافظې یا میموري نه، او همدارنګه د باندې محیط کې هم چې څه تعاملات موجود دي هغه په موږ په ذهن باندې د یو فکر د رامنځته کېدو سبب کېږي. نو څنګه کېدای شي چې داسې پروګرامونه رامنځته شي چې اصلاحات له کوم ځای راپیل شي؟ مثلا کورنۍ کې دغه ابعاد د موږ تاسو د وطن په سطح باندې چې کورنۍ د کلی او جومات ته ښوونه او نهادونه دي، مدرسه او مسجد د کوڅو بازار مطبوعات رسنۍ ټولنه او یو بل شی هم زه غواړم علاوه کړم چې همدغه شیانو کې دا خو هغه اداره او نهادونه دي چې خلک په هغه کې کار کوي، د ولس خدمات عرضه کوي، یا سیاسي نظام ټولنیز نظام ده پکې، ځکه دا هم اثر لري په ذهن باندې د خلکو. یو اداره کې چې خدمات عرضه کېږي په نوم د خدماتو یې که هلته یو څوک ځي او هلته ناوړه وضعیتو سره کېږي، هلته مشکلاتو سره مخامخ کېږي، کار نه اجرا کېږي، نو هغه به په کوم ذهنیت راوځي د باندې ټولنې کور ته به راسي، نو کور کې به خوشحاله راسي که خفه به راسي؟ یعنې هلته که چېرې د همکارۍ محیط موجود وي، د خدمت محیط موجود وي، نو د ده ذهن به هم خوشحاله وي، تولید به او محصول به هلته ښه شي. زه دا غواړم چې دغه محیط هم ځکه چې اوسنۍ زمانه کې دا تحول راغلی ده چې اوس نهادونه رامنځته شوي، ټولنې په یو ساختارونو کې ځای په ځای شوي دي، نظامونه حکومتونه رامنځته شوي چې هلته هم ذهنیت حاکم ده. یعنې په یو نظام یا حکومت یا د دولت په چاپیریال کې هم دا یو چاپیریال ده چې خپله ټولنې سره څنګه خدمات عرضه کوي، څنګه تعامل ورسره کوي، یا څنګه ټولنه خپل هغه رسمي نهادونه په جوړولو کې څومره رول لري نه لري، دا هم تاثیر لري. ډېر لوی تاثیر لري. ډېره مننه. نو د دې لپاره چې موږ خپل هدف داسې تعین کړو چې دغه ذهن په مثبت طرف باندې وده وکړي، دغه بل سلاید ته به لاړ شو او ځینې شیان به دلته مطرح کړو چې خلک پرې خبر شي څه رقم سره دوی کولی شي. نو بیا به مو یو ذهني محیط تر ټولو مهم او اساسي چاپیریال او د موږ د باورونو اصلي عامل ده. دا لاندې شیان د ذهن په وده او ښه کېدو باندې تاثیر کوي. نو که چېرته دغه شیان مطرح شي، امکان لري دوستان دوی هدف تعینوي د ځان لپاره او غواړي چې هغه داسې یو ذهن منځته راسي چې د دوی د هدف لاسته راوړنو کې ګټه ورته وکړي، مفید واقع شي، په عوض د دې چې خنډ پیدا کړي. نو دغو شیانو ته دې متوجه شي. اول آگاهی او پوهه دا یو ډېر مهم ده چې موږ پوه شو چې کوم شیان دې موږ په ذهن باندې تاثیر کوي، چې هغه 8 شیان چې موږ په پخواني سلاید کې ذکر کړي وو، د هغو نه آگاهی پیدا کړو چون د موږ په محیط کې موجود دي. نصاب مکتب، نصاب مدرسه، افکار بزرگای فامیل، افکار بزرگای قریه یا دمو کوچه یا دمو مسجد چه قسم گپا زده میشه یا دمو نظام اجتماعی چی چیزا وجود داره،
چه قسم سر ما تاثیر میکنه، ما باید او را درک کنیم و از او آگاهی پیدا کنیم. اول چیز مهم همیست. دوم است که بعد از اون ما نیت داشته باشیم، نیت داشته باشیم که ما میخوایم ای تو ذهن خدا، برای ذهن تو هدف تعیین کنیم که برای بهبود زندگی ما باشه، ای وزیزی که مانع بهبود شود. درم تعهد و التزام، لکه هغه موږ پخوا هم ویلي وو چې د هدف په تعین کې هم تعهد او التزام مهم رول لري، او د هدف په حصول کې هم تعهد او التزام مهم رول لري. نو دلته هم دغه مهم ده چې موږ دغه تعهد او التزام وکړو چې موږ خپل ذهن داسې عیار کړو چې موږ د محتاجي له حالت نه خودکفایي ته او د خودکفایي له حالت نه فلاح او سلام ته ورسوي. څلورم انضباط ده. د دې لپاره چې موږ خپل ذهن باندې تر څه اندازې پورې مؤثر واقع سو، موږ باید یو انضباط ولرو چې په ځینې کارونه وکړو او ځینې کارونه ونه کړو. د دې لپاره چې هغه امر بالمعروف و نهی عن المنکر که دغه اصطلاح ورته حساب سي، د دې لپاره انضباط پکار دی چې هغه چې باید ونه سي هغه ونه کړو او هغه چې باید وسي هغه وکړو. د دې لپاره یو قوت او اراده او انضباط پکار ده. پنځم د افکارو او باورونو نقدي څېړنه. موږ دغه خپل افکار او باورونه چې راځي داسې فکر پیو کو، داسې یو نقد پیو کو چې آیا دغه شی، دغه باور چې زه اوس لرم، دغه فکر چې زه اوس لرم، دا ما دغه اوسني حالت نه یو ښه حالت ته ولي او که د هغه معنی ګرځي. ټول دغه نظریات او افکار چې وزي دغه یو مهم شی ده چې موږ باید وکړو. دغه نقدي څېړنه ډېره مهمه ده د دې لپاره. د مثال په توګه کور کې ځینې شیان امکان لري منفي تاثیرات ولري. موږ چې اوس داسې یو حالت ته رسېدلي یو که هغه باندې فکر وکړو، دغه حالت، دغه تربورګلوي ده، تربګنۍ چې په وطن کې موجوده ده، ټولنه کې، کلي کې، آیا دا د موږ لپاره مفید شی واقع ده؟ آیا دغه ذهن چې د موږ سره موجود ده دا موږ د فلاح او سلام او خودکفایي دورې ته وړي او که د هغه معنی ګرځي؟ چېرته معنی ګرځي موږ بیا کولی شو یو قدم کېږدو او تغییرات پکې راولو. تاسو د ذهن د محیط د ودې د عواملو په جمله کې اول کې آگاهي او پوهه د دغه سرلیک لیکلی ده. دا ډېره مهمه موضوع ده. داسې اول کله چې موږ وایو چې ذهن او محیط او د باندې چاپیریال، د ننه چاپیریال، د ذهن دومره خصوصیات، د ذهن باره کې موږ تر اوسه پورې دې باندې خبرې نه دي کړي یا په ډېرې خبرې نه کېږي خپل ذهن څه شی ده او دا څه رقم ساحه د وړتیا ده چې الله تعالی د موږ په وجود کې ایښي چې هم د باندې چاپیریال مطالعه کوی سي، هم د عکس العمل دپاره موږ ته پیغامونه راکوی سي، هم افکار پکې چلیږي، هم دې کې نیت جوړیږي، هم تعهد التزام بنسټ هم په همغه کې ځای په ځای کېږي، انضباط او ډیسپلین هم رامنځته کېږي، هم خپله ذهن د انضباط او ډیسپلین وړ ګرځي، فکرونه او نقد فکري هم په همدې ذهن کې راځي. نو خبره په دې کې ده چې ذهن زموږ او تاسو د وجود هغه برخه ده چې نه تنها زموږ او تاسو د دننه بدن فعالیتونه د دې ساحې په واسطه کنټرولېږي، بلکې د باندې چاپیریال څخه خبرتیا هم حاصلېږي او په خپله ذهن د خپل ځان د مطالعې استعداد هم لري. یعنې موږ او تاسو انسانان نه تنها د باندې چاپیریال پیژندی سو، د تعلیم و تربیه او د مختلف کسبونه سیکي، انجینر ده که ډاکټر ده که د کمپیوټر والا ده که د استادان دي، د باندې ساحې یا ابجکت شیان لري او نږدې مطالعه کوی سي، بلکې خپله دننه ځان هم په طبیعي لحاظ باندې اداره کوي. اما خپله ذهن څنګه مطالعه سي چې دغه ذهن تر څو موږ وکولی شو چې په خپل ذهن باندې یو نوع
انضباط راوستی شو. له خپل کنټرول، تاسو مخکې د کنټرول خبره وکړه. که زموږ ذهن څومره که خپل ذهن وپېژنو، له ځان نه خبرتیا ولرو، د خپلو افکارو نه خبرتیا ولرو، د خپل ارادې نه خبرتیا ولرو، خپل کنټرول کې سي، نو خپلو باورونو نه خبرتیا ولرو، کله کله خپل باورونه نقد کو، کله خپل افکار ټولو ترازو کو، ارزونه یې وکړو، سم افکار ناسم افکار بیل کو، نو هغه وخت موږ کولی شو چې د خپل ذهن له دغه لویې خزانې نه په ښه توګه ګټه واخلو. چې متاسفانه د خپله د ذهن مطالعه او په هغه کې د افکارو د ارادو او د نیت او د تعهد دغه ټول شیان، دا ذهن هغه ځای دی چې دغه شیان پکې هلته قابل د دې دي چې موږ یې ځای په ځای کړو، یعنې ذهن څنګه تنظیم کړو خپل، په دې باندې ډېر کار پکار ده. او د سوله ییزو ذهنونو او یا مثلا هغه ذهنونه چې جګړه پې تېره سوې ده، هغه ذهنونه چې تکلیفونه پې تېر سوي دي، هغه څنګه بیرته راواوړي سوله ییز د امن ذهنونه کې جوړ شي. د تا د شات تصویر چې موږ وګورو چې هغه ذهنونه چې هلته دي هغه خود پاک سوي نه دي، تعمیر خو جوړ سو، خو ځینې ذهنونه تر اوسه پورې هم داسې دي چې لا اوس هم د جګړې او د دوباره جنګونو اشتیا او علاقه لري. نو څنګه کېدای شي چې ذهنونه جوړ شي دوباره بیرته، یعنې کینې، نفرت، حسد، بغض، د دې نه څنګه خلاصون رامنځته شي، تصحیح د نیت رامنځته شي، تعهد او انضباط څنګه منظم شي، او د خپل وخت او خپل کار څنګه موږ او تاسو تنظیم کړی شو. په زرهاو خلک د افغانستان د باندې دي، څنګه کولی شي چې د افغانستان د آبادۍ دپاره په فکر ذهنونه برابر شي. موږ پخوا ویلي وو چې ډېر خلک په خپل مقصد نه پیږي چې خدای پاک ولې دوی پیدا کړي. نو که چېرته دوی مقصد نه آګاهي پیدا کړي، او په دې باندې موږ پخوا هم هغه کړي وو، لیکلي وو چې مقصد څه شي ده، څه رقم سره موږ ته واضح شوی، خصوصا مسلمانانو ته هغه شیان چې فرایض دي، هغه شیان چې واجبات دي، او هغه اعمال صالحه دي، حسنات او نفقات او خیرات او مساعدات او تعاون او تعلیم او تعلم او دغه شیانو باندې موږ پام غږېدلي وو. دغه شیان ټول واضح شي چې موږ کومه ساحه کې غواړو چې په مقصد باندې ژوند وکړو، او خدای پاک استعدادونه راکړي، خپل استعدادونه آګاهي پیدا کړو، نو کېدای شي چې موږ ذهن هغه په مثبته لار باندې لاړ شي. خو د مثبتو ذهنونو خصوصیات هم قابل د دې دي چې زده کړل شي، یعنې آګاهي او پوهه ترنه حاصله شي. مثبت ذهنونه، تعمیري ذهنونه، آرام ذهنونه، هغه ذهنونه چې موږ ته موږ د بدن د فزیولوژي دپاره هم پکار دي، مګر نارامه، مغشوش او ویرونکي یا ویریدونکي یا فقار ذهنونه چې هلته لوړ هیجانات موجود دي، له نفرت سره، له ویرې سره مل هیجانات دي، موږ او تاسو دغه دننه حیاتي فعالیتونه د بدن هم ورنه متاثره کیږي، ټولنیز روابط هم د موږ او تاسو متاثره کیږي، د موږ ژبه هم ترنه متاثره کیږي. که چیرې مثبت وي، آرامش موجودي او د مثبت انرژي افکار په بدن کې یا په ذهن کې متحرک و فعالي، مثبت باورونه موجودي او اعتماد او باور په یو ذهنیت کې موجود دي، نیتونه سمي، تعهد او انضباط او ډیسپلین رامنځته شوی، نو هلته بیا انسان د یو ډیزاین سره سم زندگی کولی شي، د یو هدف لوري باندې. د ذهن جوړولو د محرکاتو کنټرول، هغه شیان چې موږ اته شیان چې پخواني سلاید کې ولیدل د ذهن د جوړولو محرکات دي، هغه په څه رقم سره موږ کنټرول کولی شو؟ هغه شیان چې مثبت دي هغه ته وده ورکړو، هغه چې منفي دي هغو ته تغییر ورکړو.
و نو دې نه خبرتیا پکار ده، یعنې آګاهي او پوهه نه تنها په دې باندې ساحو کې او دننه مسلکي ساحو کې، بلکې د ذهن په ساحه کې هم پکار ده چې هغه د انسان ریالیټي لوپ یا د واقعیت حلقه قابل د دې ده چې هر څوک د خپل واقعیت حلقه مطالعې لاندې ونیسي. رښتیا هم نو او اتم د ذهن پاک ساتل دا هم یو مهم شی ده. لودین صاحب زه په خپلو ورکشاپو کې دلته خلکو ته یم چې که تاسې چېرته یو میز د کوټې په کونج کې کېږدئ، د کوټې په کونج کې کېږدئ او هېڅ کار هم پرې ونه کوئ، پاک صفا سوتره هلته یې کېږدئ، یوه هفته وروسته که ورسئ او داسې ګوته پرې تېره کوئ، وبینئ چې هلته خاک و خاشاک ورته ګرد پرې پروت وي پاکې کې. نو حتی دغه فکر او ذهن او مغز هیڅ استعمال هم نشي، مرور د زمان باندې پاکولو ته ضرورت لري. اما که هغه د کوټې کونج کې میز نه پرته دغه د ډوډۍ خوړلو میز ته سړی متوجه سي چې هره ورځ استعمالیږي، هلته پیالې پرې ږدي، قابونه پرې ږدي، ماړۍ راځي، ماړۍ پرې خوري، هغه استعمالیږي، نو ډېر زیات پاکولو ته ضرورت لري. هر ځل پاکولو ته ضرورت. نو دغه د موږ ذهن هم دغسې پاکولو ته ضرورت لري. او زه د دوستانو نه چې دلته غوږ نیولی دغه سوال مطرح کوم چې څه وخت و چې دوی دغه خپل ذهن ته توجه وکړله او دوی ننوتل خپل ذهن ته او په ذهن کې هغه شیان چې د دوی د توانمندي ممانعت کیږي هغه لرې کړي او هغه چې توانمندي زیاتوي هغه وساتي، او نور شیان چې د دوی توانمندي زیاتوي هغو ته اجازه ورکړي چې راشي ذهن ته. کوم وخت دا کار کړی ده؟ یو بل مثال به راولو چې موږ اکثرا د خپل میز یا د کار د ساحې هغه ځینې اضافي شیان لرې کوو، ناکارآمد شیان، یا مثلا د خپلې کوټې یا خونې یا خپل کور شاوخوا څه شی چې ناوړه دي یا سم نه دي هغه لرې کوو، توجه ورته کوو. نو هغه غټه خونه چې د موږ او تاسو دننه وجود کې هغه ګرچې وړوکي ځای کې ده، مګر هغه ډېره لویه برخه د موږ د زندګي ده. تاسو د سوال په تایید باندې چې آیا موږ د هغې خبر اخیسته یا خبر اخلو چې هلته څه روان دي، هلته څه شی شته، او دا د موږ او تاسو د ژوند د شروع نه له پیل نه له موږ سره ده، او د الله تعالی حضور ته هم له همدې سره یو ځای ورځو. همدغه نفس همدغه ځای کې ده اصلا، موږ او تاسو وایو چې د موږ په ذهن کې ځای په ځای ده. نو که د ذهن د پاکیزګي لپاره یا تزکیې لپاره موږ او تاسو څه کولی شو، کوم شیان دي چې دا پرې پاکیږي، یعنې دا د موږ او تاسو په مبارک دین کې د دې دپاره صحیح اصول او وسایل شته ده چې څنګه کیدای شي چې مثلا اول حضور چې کله کله موږ د متشتتو افکارو نه څنګه ځان ته تمرکز کولی شو، فوکس کول، یا د خپلو ذهن مطالعه کول چې په دې کې څه روان دي، یا د خپلو اعمالو مطالعه چې مثلا په یوه ورځ کې موږ څه کارونه کوو، یا د یوې ورځې لپاره نیت کول چې موږ یوه ورځ کې کوم شیان باید وکړو، ښه او خراب شیان د موږ او تاسو په محیط کې شته، کوم سره وصل شو، یعنې کوم محیط کې چې هلته مثبته انرژي ده، کوم محیط کې منفي انرژي ده، د هغه سره وصل شو. نو دا د ذهن د پاکولو لپاره مهم اسباب او وسایل دي. دې ته متوجه شو چې موږ ذهن په ماضي کې ژوند کوي، په ماضي کې وجود لري، په حال کې وجود لري، او که په راتلونکي کې وجود لري. دا مهم ده. د موږ متاسفانه افغانان ډېر په ماضي کې ژوند کوي او اوس حالت ترېنه پاتې شوی ده، ځکه د محتاجي په حالت دا مهم دا د موږ ماضي کې خو ښه بد ډېر تېر شوي دي، اکثرا هغه شیان راخیستل کېږي چې ډېر ځورونکي دي، یعنې هیجاني شیان دي، د موږ او تاسو وخت او انرژي په همدې مصرفېږي، در حال چې هغه بیرته هغه لاندې نه راځي، یعنې احاطې لاندې نه راتلی شي. یوه مهمه موضوع دا ده چې موږ هغه کله کله د دې سولې په تعلیماتو کې وایو چې ځان ته عفوه کول او نورو ته عفوه کول، او هغه شی چې تېر شوي هغه قبلول چې بس هغه تېر شو
نو هغه موږ بیرته نسو هغې ساحې ته تللی هم نسو، هغه حالت او وضعیت هم بیرته نسي راتلی، خو له هغه نه څنګه ځان وباسو دغه قید نه چې تر څو یوه ازاده هوا تنفس کړی سو او په ذهني لحاظ باندې یو نوي محیط ته داخل شو چې هلته خوشحالي و امن او زموږ انرژي مثبت سي. دا هم یو کار ده چې څنګه کولی شو چې له گذشته یا له تیرو بدو خاطرو نه خلاصون پیدا کړو. یوې د همدغه د ځاني عفوې او د نورو د عفوې خبره ده چې عفو بیا په خپل ذات کې د پښیماني او د معذرت سره هم تړاو لري، څنګه ذهنونه پاک سي، پاک سي. یو ته به راسو انشاءالله په یوه دوه میاشتو کې به دغه حالت ته رارسېږو په دغه پروګرام کې. موږ خو غوښتل چې بدني محیط باندې مو وغږېږو، اما دغه ذهني محیط ډېر مهم و، وخت هم ورکړ. د موږ د نن ورځې وخت د تیپ وخت خلاصون ده. بیا هم دغه به یو اخري سلاید کو چې دغه محیط او چاپېریال خصوصا ذهني محیط د موږ په باورو باندې ډېر مهم رول لري. نو دا یو ډېر مهم شی ده چې دې ته ډېره توجه وسي او د اهدافو تعینولو کې ښه فکر پرې وسي په دې باندې چې په څه رقم سره موږ داسې اهداف هم تعین کړو چې دغه د موږ ذهن پاک سي، د موږ ذهن کې هغه شیان چې اوس د موږ ته ګټه نه لري او د موږ د بریالیتوب، د موږ د ودې، د موږ د پرمختګ معنی ګرځي، هغه په څه رقم سره پاک کو لرې کو او مقابل کې نور شیانو ته اجازه ورکړو چې د ذهن ساحې ته راسي او ګټور ثابت شي. او تاسو یو وخت یو ګیلاس مثال ورکړی د یو ظرف، تر څو چې هغه پخواني شیان لرې نسي، نوي شیان پکې جای په جای کېدل هم اسانه نه وي. خو په هر صورت پکار دا ده چې په دې قانع سو چې ځینې شیان سم نه وو یا ځینې شیان سم نه دي د موږ په ذهنونو کې، چې هغه قبول کړو چې سم نه دي، ځکه هغه شیان هم غواړي چې لکه د یو خیرې په شکل باندې هلته کلک ځان نښلی لکه یو منګ غوندې نښتي. نو که چیرې قبول یې کړو، ورته نرم یې کړو او ووایو چې بس ته په خیر سره رخصت یې او نوي شیانو ته ضرورت ده، نو په دې لحاظ باندې زموږ فکرونو کې او باورونو کې یو نوی بدلون راسي. او ښه بدلون خو دا ده چې موږ او تاسو د خپلو ارزښتونو سره که وصل سو، زموږ دیني ارزښتونه ډېر لوی وسیع دي، په ډلو نه دي تقسیم، هغه د هر چا دي. نو د الله تعالی سره دوباره تجدید عهد ایمان وکړو او په اسلام باندې ځان پوه کړو، نیک اعمال او د بشریت لپاره د یو مثبتو فکرونو یو انځور ځان ته ترسیم کړو او د خپل زندگی لپاره یو ښه ګول یا یو اهداف وټاکو انشاءالله چې خدای تعالی سره مرسته کوي. نو خدای مهربانه د انسان په هر وخت کې چې ژوندی تر اخر د زندگی پورې دی فرصت دې لري چې د نیکیو په لور باندې، د سعادت او د خوشحالي په لور، د سولې او د امن په لور باندې بدلون ومومي. او هغه متلونه دي په ډېرو ژبو کې چې جوینده یا بنده است. من طلب فقط وجد، کنه څوک چې طلب. عربي باندې هم دغه ده، پښتو کې د معنی په زړه کېږي چې کوم هغه ده. خو مهم دا ده چې که چېرته موږ پسې وګرځو او موږ توجه په هغه باندې متمرکزه کړو، هغه شی موږ لاسته راوړی شو. نو د دوستانو سره به خدای پاماني وکړو او بخښنه غواړو چې بدني محیط ته وخت پیدا نه سي. بل پروګرام ته به انشاءالله بل پروګرام کې به په بدني محیط باندې خبرې وکړو. اوس په دوستان پرېږدو. خدای دې وکړي چې د هفته کې هغه اهداف چې دوی تعینوي چې دغه کال لپاره د ذهن د ودې او د پاکولو لپاره ښه توجه ورته کړي او هغه اهدافو کې څو شیان د ذهن په باره کې هم نیولي وي. خیر انشاءالله چې دا مرکزي برخه ده، نو دې کې به موږ هم کوشش کوو او له ټولو وطنوالو نه هیله ده چې دا ذهني برخه له یاده ونه باسي او د خپل ذهني برخه همدارنګه د ذهن چاپېریال په پاکولو
او همدارنګه د دې په جوړولو کې د موږ سره مرسته وکړي، کوم سوال یا پوښتنې تجربه یې موږ سره یې شریکه کړي. نو حاضر د خدای پامان تر بلې هفتې پورې، بلې هفتې ته به انشاءالله بدني محیط، بدني چاپیریال باندې خبرې کوو. الله د حافظ. خدای سلام پامان. علیکم. ښه جمعه ولرئ.